پولیو د یو داسې ویروس له کبله رامنځته کیږي چې د انسان مغز او د ملا تیر نه وردننه کیږي او هغه حجرې پکې وژني چې عضلاتو ته د خوځښت په اړه سیګنال ورکوي. ځکه نو بیا د عضلاتو د شلیدو لامل ګرځي. زما پلار چې کله ځوان و غوښتل یو داسې څه وکړي چې له بشریت سره مرسته وکړي. هغه وخت هغه یو داسې لیدلوری درلود چې غوښتل یې له همدې لارې بیا طب ته لاره پیدا کړي. یو وخت بیا په کوچنیوالي کې د ګوزڼ ملي بنسټ د دروازه ور وټکوله او ترې وغوښتل چې کولی شي د لیکنې په یو داسې پروګرام کې برخه واخلي چې په ډاګه کړي د امیون د سیستم څو ډوله د پولیو ویروسونه شته. زما پلار له دې فرصته کار واخیست ځکه دا یو داسې کار و چې باید ترسره شوی وای. نو دا د پولیو د واکسین د جوړولو یو فرصت و. لومړی هلته پر حیواناتو څېړنې ترسره شوې وې. بیا زما پلار پر ځینو هغو ماشومانو خپلې لومړنۍ ازموینې ترسره کړې چې له پیټرسبورګ سیمې د باندې د واټسن په نامه د معلولو ماشومانو په کور کې اوسېدل. دا هغه ماشومان دي چې واردمخه پولیو اغېزمن کړي دي. مخکنۍ څېړنې دومره پرمختللې وې چې له مخې یې دوی پوه شوي وو چې دا واکسین به کار وکړي. هماغه ورځ بیا دی له دفتره خپل کور ته په داسې حالت کې راغی چې پیچکارۍ او ستنې یې په لاس کې وې. د هغه ستنې وې چې واردمخه یې زموږ د کور په پخلنځي کې له میکروبه د پاکولو لپاره پر ایشتوب ایښولې وې. بیا یې د پولیو د ازموینې له هغه واکسینه ډکې کړې چې د پرې کار کړی و او بیا یې ماشومان په قطار کې ودرول او پیچکارۍ یې ورکړې. زه باید دا تاسو ته ووایم چې هیڅ داسې الفاظ نه لرم چې له خپله ځانه پرې کافي اندازه مننه وکړم. غواړم ووایم ټول هغه خلک چې ما پیژني او ټول 140 میلیونه امریکایان به له دې کشف څخه ګټه پورته کړي. زه ډیر زیات خوښ یم چې دا تاسو ته سپارم. ډیره خوشحالي وه. کلیسا زنګونه وهل او فابریکې شپېلې. ډیر د هوساینې احساس کېده. هغه وخت د پولیو واکسین پر ټولنه ډیر لوی اغیز درلود. خو بیا موږ یو داسې حالت ته راغلو چې خلک داسې احساس کوي چې ولې موږ واکسین ته اړتیا لرو. دا مهمه ده چې موږ د واکسینونو له ستونزو خبر اوسو. خو دا یو لوی تاوان دی چې په اړه یې یو داسې نظر ولرو چې له مخې یو ډیر ګران بیه څه له لاسه ورکړو.